چې د کمزورو خلکو سره به ښه کوې. په کمزورو کې یتیمانان، کونډې، جنکۍ او هغه خلک چې زړونه یې مات دي د مصیبتونو د سختو د لاسه، دا ټول پکې دننه راځي. د هغې نه بعد باب راوړی دی باب الوصیة بالنساء، د زنانو په باره کې دا وصیت چې د هغوی سره به ښه کوې، د ښځو په باره کې په دې عنوان باب راوړی. د دې نه مخکې چې دغه آیتونه او دغه حدیثونه ذکر کول شروع کړو، دا خبره ساتي چې د انسانیت چې د انسانیت د بشریت د ټول د یو سړي او د یو ښځې نه شروع شوی. آدم او حوا، آدم علیه السلام اول چې نه پیدا کړی شو، بیا د هغه نه بعد بیبي حوا رب العالمین د آدم علیه السلام نه پیدا کړه. د یو کور دی، یو کور جوړ شو، د دې کور نه بیا وروسته چې څومره انسانیت دی د دې کور نه بیا راغلی، او د دې کور ستنې چې دي نه هغه آدم علیه السلام او بیبي حوا. د هغې نه بعد بیا د انسانان خواره شوي. الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. نو الله سبحانه وتعالی د منی د قطرې نه د انسانان پیدا کړو، د خاورې نه پیدا کړو، بیا چې دی نو د دوی نسبونه او رشتې د یو بل سره پیدا کړې. شریعت موږ ته د دې خبرې احساس راکوي، قرآن او حدیث موږ ته دا خبره ښیي چې ښځه او سړی د یو بل لپاره ضروري. نو سړی بغیر د ښځې نه ناقص دی او ښځه بغیر د سړي نه چې دی نه ناقصه ده، نیمګړې ده. دواړه یو بل پوره کوي. نو سړی صرف داسې نشي ویلی چې زه یوازې پوره یم، زما د سره زنانه ته ضرورت نشته، او زنانه داسې نشي ویلی چې زه پوره یم، زما سړي ته ضرورت نشته. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي هو الذي خلقكم من نفس واحده. الله تاسو د یو نفس نه پیدا کړی دا ټول انسانان چې سورې، او د یو نفس د آدم علیه السلام دی. وجعل منها زوجها، او دغه یو نفس نه د انسان نه بیا الله سبحانه وتعالی دغه زنانه پیدا کړی لیسکن الیها، ولې چې د یو بل سره وخت تېروي، نو یو بل ته به په ارامي په سکون به یو بل سره مینه محبت ساتي. سړی خو اول پیدا شوی، بیا دا ښځه د دې سړي نه پیدا ده، او تفصیل به مخکې راځي. د دې مسلې انشاءالله تفصیل به مخکې وکړو. دې کې نور هم ډېر فواید دي چې دا سړی یوازې پیدا دی، ښځه د هغه نه پیدا ده. نو بیا د دې ښځې یو خوی به تاسو ته ذکر کړو انشاءالله، هغه به د روان حدیثونو کې. نو شریعت دا غواړي چې په موږ کې اتحادي، موږ د یو بل سره مینه محبت کوو، زنانه د سړي سره، سړی د زنانه سره، ښځه د خاوند سره، خاوند د ښځې سره، د یو بل سره د محبت کوي، په یو بل د مهرباني او شفقت لري، یو بل سره د نږدې اوسېږي، صرف بدنونه نه بلکې زړونه به هم یو ځای اوسېږي. او الله سبحانه وتعالی دومره ښکلی تعبیر د دې مسلې کړی دی چې دا ټولې خبرې به کې دننه راځي. الله په قرآن کې څه وایي؟ بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هن لباس لکم وانتم لباس لهن. الله د زنانه ستاسو لپاره جامه ده او تاسو د هغوی لپاره جامې. ټولې خبرې به کې دننه راغلي، ټولې خبرې به کې دننه راغلي چې الله وایي جامه ده. جامه چې انسان چې پټېږي بېګر، نو د زنانه داسې نه چې سړی استعمالي د کپړې په شان، خو رشته ورسره داسې مضبوطه ده لکه څنګه چې د بدن رشته د څه سره ده؟ د کپړې سره ده. د کپړه د بدن له پاسه پرته وي، له پاسه د کپړې نه څه ځای پټ دی، کپړې نه خو د بدن څه ځای پټ نه دی. دغه شان د زنانه د ښځه او خاوند دي. الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې. بیا ولې الله دا جوړې پیدا کړي چې ښځه به د خاوند سره دا جوړه شوه او خاوند د ښځې سره دا جوړه شو، او شریعت د واده خبره کړې چې ودونه کوي. دې لپاره چې صرف بس یو رواج دی، رسم رواج روان دی، بچي به پیدا کېږي او مخې ته به نسل ځي، صرف محض دې لپاره نه. دا خبره صحیح ده چې نسل به تیم پیدا کېږي، خو دا اوس ریاستي الله په قرآن کې وایي لتسکنو الیها، چې تاسو آرام حاصل کوي، سکون حاصل کوي چې کله دا ښځه خاوند یو بل سره یو ځای شي. وجعل بینکم موده ورحمه، او الله ستاسو په منځ کې محبت او شفقت اچولی. چې په کم کور کې، په کم ښځه خاوند کې محبت او شفقت نه و، نو دوی یو بل سره سکون هم نشته. نه سړی د ښځې سره خوشحاله دی او نه ښځه د سړي سره خوشحاله. یو عادت دی، رواج دی،
بغیر د محبت نه د ښځې خاوند رشته د صرف رواج دی محض او صرف د دې لپاره دی چې د شپې به کوروالی وکړي سهار له بیا بچی پیدا کړي بس او صرف د دې لپاره دی چې د زنانه به د ده د مور پلار خدمت کوي د ده خویندې وروڼو خدمت به کوي او بس او صرف دې لپاره دی چې د سړی به رزق ګټي او په دې ښځه به یې خورئ په اخره کې بوډاګان شي مړه شي خبره ختمه شو د رشتې وجه دې لپاره خو نه د رشته خو دې لپاره ده چې د دې دنیا د مصیبتونو امتحانونو خو الله په موږ لیکلي دي د دې مصیبتونو امتحانونو په دې منځ کې د ښځه خاوند چې د یو بل سره میلاو شي نو د دوی د زړه مطمئن شي په ارام شي سکون او راحت ورته میلاو شي د دې لپاره ښځه خاوند دي که صرف ښځه خاوند دې لپاره چې زه به د رزق ګټم ورکوم به هغه به ماله بچي راوړي دا اوس غټ مقصد نه شو داسې غټ مقصد شو نه اصل مقصد دا دی چې دوی د یو بل سره محبت وي دا سړی کور ته ستړی راشي چې دا ښځه ویني په دې نظر ولګي بس خوشحاله شي زړه ته یو راحت میلاو شي سکون میلاو شي دا ښځه چې خپل خاوند ویني زړه ته راحت او سکون میلاو شي نو دا رشته قایمه ده په څه باندې دا په محبت او په مینه باندې قایمه ده دا په دې نه قایمه چې سړی متخذ او خبره ختمه شو دا قایمه ده په محبت باندې نه لازم به بدی کې دا سړی چې د سړو خو حق شته په ښځو باندې او دا ان شاء الله زموږ روانه موضوع چې کومه پر روان درس کې کله ژوند دی وساتو هغه به دغه موضوع خو دې ښځو حقونه دي په خاوندانو باندې الله په قران کې وایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الله یې څنګه چې په زنانو باندې حقونه خاوندانو دغه شان دي دغه شان د زنانو حقونه بچا باندې خاوندانو باندې دا موضوع هم په معاشره کې ډېر خلک چیړي د خاوند حق په ښځه باندې مولوي سلیم چیړي سابق سلیم چیړي او په کور کې مشر او کشر ټولې چیړي غټ په زور او شور سره دا مسله بیانې او دې کې څه شک نشتی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي کله الله نه راوچته سجده جایز وي نو ما به ښځو ته ویل چې خاوندانو ته سجدې لګوي خاوندانو غټ حق دی خو د هغې خو دا مطلب نه چې خاوندانو حق دی د ښځو حق نشتی د ښځو هم حق دی وللرجال علیهن الدرجه دا خبره خو واضح ده چې د سړي درجه به اوچته خو د درجې د اوچتېدو خو مطلب دا نه شو کنه چې د دې ښځې بالکل حق نشتی علما دا مسله بیانوي د استاد حق په شاګرد باندې نو بیا د هغې نه بعد موضوع راوړي د شاګرد حق په استاد باندې دې کې د شاګرد د استاد نه کشر دی که نه مشر دی خو حق شته نو دغه شان د هر مشر موضوع راوړي علما حدیثونه راجمه کې آیتونه راجمه کې دې موضوع کې وي د مور پلار حق په بچو باندې نو بیا پسې موضوع راوړي وي د بچو حق په مور پلار باندې نو دغه شان د سړي حق ته په ښځه باندې نو د ښځې هم حق شته په سړي باندې د دې نه چې ځان غافله کول نه دي پکار موږ ان شاء الله د حدیثونو خو ډېر مختصر به وایو او د هغې نه چې کومه فایده راوځي هغه به ذکر کوو اگر که دا موضوع موږ په نورو ځایونو کې هم ډېره بیان کړې ده په تفصیل سره نو هغه بیانونه واورئ هلته به انشاءالله تاسو تفصیل میلاو شي اولي په ایتونه راوړي لکه څنګه چې د مؤلف رحمه الله عادت دی قال الله تعالى ويلوي وعاشروهن بالمعروف او وخت تیروي د دې زنانو سره اوسېږئ د دوی سره ژوند تیروي بالمعروف په ښه طریقه باندې دې کې دا امر ښځې ته نه دی چاته دی سړي ته دی په ښه طریقه به ژوند تیروي نو ګزاره به کوې او انشاءالله مخکې به زه تفصیل تاسو به د حدیثونو کې ذکر کوم چې ګزاره به څنګه کړي په ښه طریقه ژوند تیرول که ته دا وایې چې ستا ژوند خوشحاله نو په ښه طریقه به کور کې ژوند تیرو ژوند به دې خوشحاله او چې څنګه ته کې تا سره به هغه شان کوي دا قاعده صحیح ساته چې څنګه ته کې تا سره به هغه شان کوي که ته د ښځې سره مینه محبت لري تا سره مینه محبت لري که ته احترام کوې ستا به احترام کوي که ته قدر کوې ستا به قدر کوي که ته خیال ساتي ستا به خیال ساتي که ته خدمت کوې ستا به خدمت کوي او چې ستا سره نه لګېده او تا سره ظلم زیاتی کوو نو بیا مخکې حدیثونه روان دي چې دا زنانه چې دی نه دا چې بیا سیده کوې نو بیا دغه هډوکې ماتېږي د دې سره به هم دغه شان ژوند تېری د هغې نه بعد آیت راوړی دی ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم دې ځکه الله وایي که د یو سړي دوه ودونه یا درې یا څلور نو الله وایي چې تاسو چېرته هم د دوی په منځ کې داسې عدل نشئ کولی لکه څنګه چې پکار دی اگر که تاسو ډېر حرص هم وساتئ چې موږ عدل کوو نو نشئ کولی ګوره دا د الله فیصله ده وایي تاسو عدل پوره نشئ کولی دا بعض کسان چې کله چاله لور خور ورکوي یا بل سره رشته ورسره کوي او هغه دویم درېیم واده نو دی وایي بلکل به عدل کوې بلکل عدل څوک کولی شي عدل به وشي خو دا به په دې بدن سره کېږي په مال سره کېږي خو په زړه سره عدل دا نه کېږي
الله وی فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه نکه تاسو به کې دی زنانې سره چې دینه محبت ډیری د زړه اوس ګوره د زړه عدل نه کیږي سړي سلور خزي په دې سلور کې یو لازم دي چې د زړه به ډیر محبت ساتي دي څه کنه د زړه د محبت خو سره ټول سره شي ساتلګي رسول صلی الله علیه وسلم وی الله دا عدل چې دوی په منځ کې کوم نو کم چې نشم کولای غزړه دا مسله به دونه په دې ما منیسه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول بیانو کې عائشه رضی الله عنها ډیره خوخه د شندار خاون یو زنانه به د کور کې ډیره خوخه نه الله وی کچته تاسو مایل شي دی بلی زنانه ته کمی سره چې ستا محبت ډیر دی فتذروها كالمعلقه نو دا ولنی چې کومه ده د کمی سره چې محبت دغه نه کم دی نو هغه زوړند مساتي زمکه او اسمان په منځ کې دا مطلب دا نه چې د یو سره د زړه محبت کې نه د بل په پرې دی نه عدل په مال کې په بدن کې خو کې دی او بالکل کې دی یو مسله د زړه ده او دا مسله زموږ د پښتنو په ډیره اهمه ده زموږ د خلک دویم درې مؤدد سلورم د جرم غني په ډیر مشکل سره کې چې وی کې نه به لازم ظلم کوي نو د دویم مؤدد مطلب دا چې اولنی به پرې دی فتذروها كالمعلقه اگر به زوړند کې زمکه د اسمان په منځ کې نو دې سړي ته موږ نصيحت کوو چې تعالی وعده دویم کول خندي ته مکو دویم وعده تدریم سلورم وعده مکو ځکه چې ته الټه ظلم زیاتی کې او ګورنګاری د باز کې سندل ته دی په سعودي کې دویم وعده کړي دا دویم خزو سره دلته د اولنی کوم ځکه دا پاکستان کې فتذروها كالمعلق ظلم کې زیاتی کې دویم دریم سلورم وعده وکړو چې طاقت دی خدای ماته چې ظلم کو ها د زړه په خبر الله ته نه رانیسي خو د زړه خبره خو دنه ده کنه بهر خو ته راخلي ساتل شي د دوی خوراک څخه د دوی کپڑا د دوی سره اخلاق د خو ته عدل کول شي بالکل بدی کی دا غیر باندې حدیثونه راوړي او دې نورم ډیر آیتونه شته په قران کې مؤلف رحم الله دوه آیتونه راوړي باندې دا مسله ثابت شي چې زنانو سره به خسلوک کوي زنانو سره به خطر طریقه ژوند تیرې وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره وی چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم اوریدلی استوصوا بالنساء خيرا د زنانو سره خو معامله کوي د زنانو سره خو سلوک کوي او دا وصیت ته د رسول صلی الله علیه وسلم مونږ ته نبی به مونږ یو بل ته د وصیت کوو رسول صلی الله علیه وسلم د خپل خزو سره خو کوي معامله سره خو کوي سلوک سره خو کوي اخلاق سره خو ساتي ولي فإن المرأة خلقت من ضلع دا خزه چې نه د پختینه پیدا ده آدم علیه السلام اول پیدا شو نبی آدم علیه السلام نسوک پیدا شو حوا نزدیک علماء دي چې دا فائدې ذکر کوي او دا فائدة ذهبیه سرو زرو فائدې سره یاد ساتي خزه په سړی ډیر مېنی سړی په زمکو ډیر مېنی ورته کې سړی د خوري نه پیدا آدم علیه السلام خوري نه پیدا او دا خزه به سړی نه پیدا د دې سړی سره ډیر محبت ساتي د خزه ګور دي سره غم نه چې زمکه ډیر دي کمی دي پټه څنګه ته بره دې سره کنه خپل خاون سره غمي او د سړی غم دې سره نو ځکه دا باز بے غیرته زما ټکر کې سخت نو زه معافي غواړم خو دا غوي سره برابر دي دا باز بے غیرته وي پښتون خو هغه ته وي چې خزه پری دي خو زمکه نه پری او د بے غیرته خلکو خبري خو لکه باز خلک وي کنه وي ها وي نه دا ګوره د خاور نه پیدا نه په خاور ډیر مهم دي او دا خزه چې دا نه دا ټول سوچ او فکر د خپل خاون سره د زنانه د پختینه پیدا شوی وان اعوج ما في الضلع اعلاه رسول صلی الله علیه وسلم په دې پختی کې د بری څه چې دا کګي فان ذهبت تقيمه كسرته نکته دا ډوکې سیده کې د پختی دا کوم چې کوک دی نو سبا شي مات بشي وان تركته لم يزل اعوج وكسوتنا يكوك به رسول صلی الله علیه وسلم بیا فاستوصوا بالنساء د زنانو سره خکوي ګوره متفق علیه د حدیث امام بخاری او مسلم راوړی او فی روایت فی صحیحین کې بل روایت ته المرأة كالضلع خزوی د پختی په شان ده ان اقمتها كسرتها كسيدكي يماتي او كمزيد اخر نبيت اخلق كغبي نيابه ماتي او يابه مزيد اخلي سره د کوګوالي د الفاظو کې ګوره سوچ کوي يخو ماتي وان استمتعت بها وفيها عوج
او که مزید اخلي نو مزید به بیا بدیسي طریقه اخلي چې کوګواله وبکی دوی به وکی نه یا به ماتي او یا به مزید اخلي خو کوګواله بسې دا به یو دي لازم چې کوګواله بګي سره. وفي روايه لمسلم وصحيح مسلم کې حدیث ان المرأة خلقت من ضلع وخزد پختینه پیدا ده لن تستقيم لك على طريقه دا یولر تقول نسي لكي دا الفاظ ګره د رسول صلی الله علیه وسلم دي دغه کې د رسول صلی الله علیه وسلم دا بالکل دي نشي لكي څنګه تغواړي. فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج رسول صلی الله علیه وسلم مزید اخرینو واخلي بتي مزيخ کوګواله وبکی. وإن ذهبت تقيمها او کچته وای چې دا ډوکه بسیده کما زنه غیرتی ما وغسوکیو پلانې د پلانې زوی پلانې نسب مې او دې شو دغه یوزبه دا ډوکه سیده کم کسرتها دا ډوکه مات کی وکسرها ما تولي سدي طلاقها طلاق به لازم راشي. اوس دې حدیث نه باز فواید اولنی فائدہ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوګواله شتي بزنانه کی کوګواله سره یعنی کمزورتیا به دي کیشتي عقلی کمزور دی د سړی نه بدني کمزور دی د سړی نه بلکې بدن کې کمزوري دی د سړی نه کله چې بیماری راشي سلوختی راشي بیا مونږ او روجي دا نه کوي نه بدیږي کمزوري شو د سړی نه بدن کې کمزوري الله سوی الرجال قوامون على النساء سړی ضرورت دی اوچت دی خزونه دغه څه شک نشته اسد لازم اوچت دی د عقل د لاسه بدن د لاسه د زور د لاسه د دین د لاسه دا خرچی چې کوي کوي د دې د لاسه نو په زنانه کې د کوګواله د نه پروت دی په فطرت کې دی نو د دې کوګواله سره وسکه گزاره وکړي. ما خپل ځای داسې کسان لیدلي چې جاهل انسان وي او په خپل منګ دي سي عادت ویني چې موږ په دې د اوس د قمقلانو کارو خو ګوره دا قمقل دا نه غواړي چې زما خځه چې د دې کارو کې چې هغه د کم عقل وي نه هغه نشي کولای دې که هر څه کوي و دې کې کوګواله شتي په سړی کوګواله شتي سره د پختینه نه پیدا کړه یا سړی د پختی په شان خولې چې دې کې به کوګواله نو چې د سیر ځان کوک کېده ورګم څه خیال لې اکم چې کوک دې دغه سره گزاره نه کی او کم چې سیده دې نه غزن کوک کړه در پر کار سړي دی وکي خدا کم چې فطرتي کمزوري پیدا ده پیدایشي کمزوري پیدا ده هغه سره ولې گزاره نه کی به رسول الله صلی الله علیه وسلم کې سیده کینه ماتي د زنانه سره ډیر حکمت ژوند تیرې غره د زنانه قید او د زنانه چلونه الله دې هر مسلمان لري ساتي زنانه سره ډیر په حکمت په خپل اخلاق ژوند تیرې خپل اخلاق حکمت او خيارتوب گزاره د ټولې خبرې چې راجمه کې نستا ژوند بدري زنانه سره به خطيري د باز کسان دومره جاهلانی راشي د زنانه وهي وسکه وړو کې سیده کوم نه هغه حقوق نه هغه چې دې سیده کې یو کرس مات چې مات شي نه سباله چې کدی وهي او که هر څه ته کوي نه دې سره خپل کار کوي هغه د خپل خبره کوي د تاسو جو خیر سره د خپل هر څه وران کړو کنه خیسر غو بدی ژوند تیرې چې ته په حکمت سره هغه د خپل طاقت لاندې کې خو چې ته د گزارونه بګې او وهي ټکی ظلمونه سره کې دي خو تا غړو کې مات کو به رسول الله صلی الله علیه وسلم مزید اخرین اخر کوګواله بکی دا خبره سګه صدق کوګواله بلازمي په دنیا کې د زنانه نشي چې هغه 100% هغه پوره ده د زنانه د ماته سوکوخي نه خیر خو عزت زنانه ګورم دا بس کسان چې ګرځي لکه زنانه ګوري واده ده پاره خطو ته څنګه جنې ګوري وې د جنې ګورم چې شکل نه تک سپینې او د جسم نه دنګ نری او سترګې یشنی ودی او یخته د سر د جې د زیړي او نسبی سم چتی او چې علم مخ ډیر کړي او خدرانه خلکی او چې مال وسرمي او درې چې دنیوي تعلیم هم کړي او لګیاوي به ته ختم ته خپل ځان برګي څه خیال ته څنګه ته خدای صفات ګوري خو خپل ځان ته ګوري ته څنګه نستا گزاره نه کیږي د اخوا د اخوا جنې سره او جنې به تاسو گزاره کوي تلک اذن قسمه ضیزه تمام گزاره کوي کمه په هر چا کې شتي په موږ ټول کې کمه شتي کنه
موږ ته خپل کمی په خپل معلوم دی. اوس ما ته خپل کمی معلوم دی چې په ما کې دا کمی شته، نو چې ما ته پوهېږي چې په ما کې کمی شته، نو بیا که زما په ښځه کې کمی راشي نو دا کومه غټه خبره شوه، ګزاره به کوو. هغه به زما د کمی باندې ګزاره کوي او زه به د هغې د کمی سره ګزاره کوم. ځکه دې سره ځي په دې پخوانو خلکو کې سره په وخت کې یو ښکلې زنانه چې په هغې پسې به لرې نه خلک راتلو، هغې غوښته او د هغې دا صفتونه په دې ملکونو کې په علاقو کې مشهوره وه چې دا داسې ښکلې جنۍ ده. د الله شان ته ګوره، د الله کارونو ته ګوره. هغه چې کوم خاوند ته واده شو نو هغه تک تور او چیت او بدرنګه او د نسب نه هم کمزوری، هغه ډېره هوښیاره ښځه وه. نو چا ورته ووایي چې ګوره پلانې راغلی او پلانې باچا هم راغلی ګوره په تا پسې. هغه پلاني ته ګوره څومره ښکلی لکه پلاني ته هیله بله. نو هغې چې دا خو تقدیر کې لیکلی شو، دسه زما واده وشو او موږ دواړو له به الله جنت راکوي. او چې څنګه جنت درکوي؟ وایي زه چې دته وګورم زه صبر کوم، په صبر باندې څه میلاوي؟ جنت. او دی چې ما ته وګورم دی شکر وباسي، نو په شکر څه میلاوي؟ جنت. داسې خلک ګزاره کوي. زنانه کې څه کمی دی ته به صبر کوي. زه خیر دی دا زه خیر دی ټکې په خوله باندې عادت کوي. ستاسو ژوند به ډېر مزدار رواني. ښځې چې دی اواز اوچت کړو زه خیر دی هېڅ خبره نه. ښځې چې دی کور کې هغه پلانې وو ډېرې وو ماشوم، زه خیر دی هېڅ خبره نه. ښځې دا چې لوران وکړو زه خیر دا خیر دی ټکې چې دی په خوله راوستو نو انشاءالله ستا او د ښځې په منځ کې به ډېرې مسلې څه شي هغه ختمې شي. موږ دا نه وایو چې ښځې ته بالکل څه نه وایي، هغې باره کې مخکې حدیثونه راځي، خو دا معمولي خبرې چې کومې دي په دې باندې څوک نه غوسه کېږي او نه په والټه کول کوي. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه، عبد الله بن زمعة وی أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه کوله بما وره وذكر الناقة والذي عقرها. نو رسول الله د صالح علیه السلام هغه اوښې تذکره وکړه او چا چې الاله کړی و د هغه تذکره یې وکړه. او رسول الله د آیت اذ انبعث اشقاها، کله چې به وکړه بدبخت راپاڅېده اوښه الاله کړه دغه آیتونو کې تذکره ده. نو رسول الله وایي چې انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. دا یو داسې سړی چې بد اخلاقه یو بدتمیزه انسان او زورور او شریف فسادي سړی و دی پاسې نو هغه الاله کړه. ثم ذكر النساء، بیا رسول الله د زنانو تذکره وکړه په دې خطبه کې. فوعظ فيهن، نو موږ ته موعظه وعظ او نصیحت وکړه د زنانو په باره کې. څه وی؟ ويعمد احدكم فيجلد امراته جلد العبد. تاسو کې وی سړی راولي خپل ښځه داسې ویلي که غلام چې وایي. دې حدیث ته وکړي وی تاسو کې سړی راپاسي سحر له راشي خپل ښځه وټکوي د څه په شانې وټکوي؟ د یو غلام او د نوکر په شانې وټکوي. بیا ورته ګوره بیا ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی سحر له فلعله يضاجعها من آخر يومه. نو بیا د شپې راشي بیا ورسره کوروالی هم کوي. څومره بې شرمه سړی سحر له یې دومره وواله د شپې ورسره بیا کوروالی کوي. ګوره ستا شهوت د دې نه پوره کېږي او زړه دې دې نه کېږي نو بیا ورسره تلی ګزاره هم کوه که نه. ستا د شهوت د پوره کېدو دا یو ذریعه ده، ستا د مینې محبت د پوره کېدو دا یو ذریعه ده. ستا زړه ته اطمینان او سکون میلاویږي نو چې دومره غټه ښځه ده نو ته هم بیا څه کوه لږ ګزاره کوه. نه دا څومره ساده انسان دی چې سهار له ښځه وواله د شپې ورسره بیا پروت دی. کم ټیم کې چې وهې دی خو ما ته ګورئ، کم ټیم کې چې وهې نو په هغه ټیم کې دا سوچ کوو چې د شپې به ورسره بیا سملم بیا به ضرورت راځي. نو چې کله دا خبره ستا په ذهن کې نو بیا به نه وایي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د حدیث کې وایي ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغوی ته نصیحت وکړو چې که بالفرض په یو مجلس کې د چا نه اواز لړ شي انسان دی کمزوری دی نو په دې کې به خاندئ نه. وقال او رسول الله دا خبره وکړه لما يضحك احدكم مما يفعل. تاسو کې یو سړی ولې په هغه کار پورې خاندي چې به خپله هم کوي. متفق علیه. حدیث امام بخاري او مسلم راوړی. انسان کمزوری به د هر قوم خپل عادات دي. بعض قوم والا دا خبره یې غټه نه ګڼي، بعض قومونه والا دا خبره بده ګڼي. خو یو انسان دی بالفرض په هغه باندې داسې حالات راغلي نو ته ولې خاندې؟ ته ولې خاندې؟ که ته خاندې نو وخانده خو به دې چې ووایه په ما کې دا صفت نشته به صحیح ده. خو که تا کې هم دغه کار نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لما یضحک احدکم مما یفعل.
په تاسو کې سړی ولې په هغه کار پورې خاندي چې بخپله هم کوي د دې ځنه دا خبره مواضح چې ګوره دین بالکل صریح دی په دین کې اخوا دې خو خبرې چې خبره به کوم راګونه صفا خبره کو صفا دا مسله رسول الله صلی الله علیه وسلم په خطبه کې وکړه ازم چې ډیر مرګي زموږ دي چې دا به له اوسه پورې دا مسله ورېدلې نه شي چانه ها هغه چې عالم نه مفتي نه چې درس کې دا نه دا خبره ته ضرورت نشته ولې ته ضرورت نشته رسول الله صحابو ته بیانې ورته صحابونو چتیس او به خطبه کې بیانې باغینه بعد حدیث ته وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبره کړی دا لا يفرق مؤمن مؤمنه مؤمن سره دي د مؤمن خيسر نفرت نه کوي ان كره منها خلقا رضي منها اخر او قال غيره رواه مسلم وی کبل پرز یو خوې په دې زنانه کې بدی شي بل به خوښ شي کنه په صحیح مسلم کې دا حدیث دی دا ډېر عجیب حدیث دی او دومره ښکلې طریقه ده ستاسو کور ټولې مسلې به حل کړي ګارانټي زه دې ګارانټي کوم په دې حدیث عمل کې ستاسو کور مسلې حل شي من کې دا مرض دی لکه مثال کې من خزر واده کړه دا خزر چې د عبادت ډېر ښکلی کوي د خاون قدر کوي د خواخ څخه ډېر احترام کوي د کور خدمت ډېر په ښه طریقه کوي دینداره ده علم ورسره دی ښکلي ده نسب نه درنه ده او نور پکې داسې اوچت صفات دي خو صرف داسې دی چې سالن مزدار نشي پخولی نو بیا موږ څه کوو دا یو سالن دا خبره بوله ماف کړو که دومره ښه صفات پکې دي څه خیال دی زموږ طریقه دا ده نه موږ به ټول پرېږدو نو دا یوه به یادوو چې ولې سالن ښه نشي پخولی زما ښځه خو د خاوند ډېر قدر کوي او په کار دی چې قدر وله وکړي خو کاسې بالفرض یو ښځه راپسې د خاوند ته ووایي چې تا کې چې پلانې کار دی ته چې ما ته وایي چې ته داسې نشي کولی ته چې پلانې کار نشي کولی ته چې ما ته دا وایي چې ته بدرنګه ته خپل ځان ته وګوره ته څنګه یې نو بیا په دې سړي کې څه پاتې شي طریقه دا ده چې ښځه کې د یو کار خوښ نه شو که نه نو هغه کارونو ته ورګوره کوم چې ستا خوښ دي د هغې د لاسه به ستا هغه کار هیر شي کوم چې ستا خوښ نه دی څومره ظالمان دي دا بعض کسان ټول عمر ورسره دا ښځه ښه وکړي او یو پیر ورسره بد وکړي هغه ټول ښه وله پرېږدي څومره ظالمان دي بلکې دا طریقه چې کومه ده دا خو د خپلو خپلوانو سره هم استعمالوي ښځې نه علاوه موږ کې دا مرض دی چې د سړي هغه سلبیاتو ته ګورو ایجابیاتو ته نه ګورو لکه مثال کې زما ستا ملګرتیا ده د ملګرتیا څو کاله وشو 13 کاله وشو 13 کاله ما تا سره منډه وهله 13 کاله ما تا سره یو مضبوطه رشته ساتلې 13 کاله ما تا سره مرسته کړې 13 کاله ما ستا قدر احترام کړی 13 کاله ما ستا میلمستیا کړې 13 کاله په ډېرو سختو کې تا سره ولاړ یم خو 13 کاله بعد زما ستا په منځ کې یو مسله راغله په هغې کې زما د خولې نه سال پاس داسې وځي ته به خفه شو نو 13 کالو دوستي څه شوه ختمه شوه بلکې 13 کاله سره ښه کړي ښه کړي خو دې ته هم وګوره نو ګوره اوچت او هوښیار انسان هغه دی چې دا ټول یو سړي ورته خبره وکړه ډېره غلطه خبره ورته وکړه بیا ورسره سباله ناست دی خندا شین دا مؤمن داسې چې ورته یې فلاني وایي تا کې زموږ دا بس کسان چې د دین باندې نه پوهېږي او بل کس کې هم دینداري نه غواړي نو دی به راشي او دا داسې د شیطان غوندې کار کوي چغلخور غوندې کوي غیرت ته پکې نشته بیا ورسره ناست نه داسې یو شیطان به راشي ده ته به وایي غیرت ته پکې نشته بیا ورسره ناست هغوی نه غیرت هم شته او ایمان هم شته نو بیا ورسره ولې ناست بلو چې خبره یې کړې وه خو 13 کاله چې کومې خبرې کړې ولې هغه ته نه هېرې دي هغې ته هم وګوره د دې 13 کالو دا خبرو د لاسه به موږ د یو خبره ماف کړو دا خو 13 کاله ښه دي او دا یو یې بد وکړو د رب العالمین تلې ته وګوره د رب العالمین تله څنګه ده نیکیانې او بدیانې چې نیکیانې ضروري شي جنت ته ځي بدیانې ضروري شي جهنم ته ځي او چې دواړه برابر شي جنت ته ځي چې دواړه برابر شي جنت ته ځي ګورئ لکه یو سړی چې تا سره 13 کاله بد وکړي ظلم او زیاتي سره کوي 13 کاله سره خو کې د سړی بیا محبت به ورسره ساتي رب العالمین ته دې ده چې بدیان او نیکان برابر شي د جنت ته ځي د تاسو ټول ته دا موضوع جواب ورکړي آیا زموږ په زنانو کې بدیان بد صفات او ښه صفات ټول یو شان دي نه د کې شک نشي چې ښه صفات به ډېر دي نه غي صوبت بوله ما بکو الله بالقران کې سوي فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فبلجيكو بقى الله خيرا جوړي هغه فائدتي واخله او ته ځان تم ګوره چې ته خو خکې خو بدیږي کې تم بد کړي
امیر المؤمنین عمر د په وخت کې یو کس د خپل خځې سره وران شو وی ورځم امیر المؤمنین ته شکایت کو طلاق ته اخره چې بس خپل خځې طلاق کوم ناغه چې کله ورغه کور د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه هغه انسان چې د زمکه په مشرق او په مغرب باندې بچي و هغه انسان چې شیطان به تختیدو او هغه انسان چې کله به دې کافر ته اسې مخامخ شو دغه د خپل بر پیډ ورولیدو چې د کور د ورغه هغه خځې لګي باغ باندې چي وي ته ودرې دي امیر المؤمنین باندې خځې چي وي نو چې د خپل د حل د زما سره فیصله وکي واپس روان شو هغه ولید اواز وته تاسو وینه ما سنې وسه خو دی بس وی رښتیا خبره وکړه وزرا غلو مې ته فیصله وکړه استاد خپل دغه حل خځې لګي چې وای هغه چې کینه خبرې جنې چې ځان دې ګرم کړي راغله طلاق کړه دا تفصیلی خبرې کینه وسه غواړي جدا کېده غواړي وی دوه طریقې دي هغه وسه وی چې دمړ شي وی چې تمړ شي بس یو جدا شي یا چې تمړ شي چې امړ شي مطلب دا جدا کېده نشته چې ژوندې جدا کېده نشته ولی امیر المؤمنین ته خبر ډېر مضبوط وکړه پخا وی هغه په دې د کسته وی ګور زمونږ خزه موږ له ډوډۍ تیاری کنه ویو تیاری وی بچی ساتي ویو بچی له لوړی ویو کور خل ساتي کنه ویو بچو تربیت کوي کنه ویو وی یو ورځ چې وی شي جوړ شو ګور داغه تل د رسول الله ذکر کړی دا کنه چې خیر دی کچرته یو پیر دوی دي شي غلط کارو شو غلطی تی شو نته د غلطی ته مګوره بلکې ست ګوره هغه خو صفات د ګوره دي د لازمستانه د کاری شي دا غیر باندې حدیث راوړی دی وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ بحجة الوداع كي رسول الله قرأ بطول عمر كي سوى جنة كري نبوت نبات يو حجي كري او غي تسوي لكي حجة الوداع اخرنه حج دا غير بدر رسول الله بي دنيا نتلي او دا حج په موقع رسول الله په مخه وي خذوا عني مناسككم ما دا حج زدكي لعلي لا احج بعد عامي هذا نكيدي چرون کله دا حج ونکم په روایت کې لعلي لا القاكم بعد عامي هذا نكيدي به توصل دي کله بعد ملاو نش په یو کې لعلي لا اراكم بعد عامي هذا نكيدي چې دي کله به تاسو زویننه اشاره وکړه دي خبرې دي دي کله د ما اخرنه حج نه بعد بزم دا حج موقع کې رسول الله خطبه کړو په عرفات کې نه باغی کې چې رسول الله محمد او ثنا او نصيحت یو کو دي ټول مسلمانانو ته یو خبره به قدام کړو الا خبردار واستوصوا بالنساء خيرا کور د عرفات موقع باندې خزو مبارک وصیت سمولي خبره خونه چې کوم سره د خزو مبارک نصیحت کې د باز کې زموږ یو موضوع راغسي چې خو سره خکوي چته یو ورځ چې ټکوي وهي غربوي د څنګه رسول الله په کوم موقع باندې لګاره عرفات او قول له خطبه کې وي واذا خسر خكوي فانما هن عوان عندكم دوخ توسر قيديان دي وي. الله اكبر ده قيديان دي چې قيديان دي کمزور دي که ضرور دي ها ضرور دي ها کمزور دي مخکې موږ سره باب کې حدیثونه تیر شي کنه چې د دې دوه کمزور سره بخکه د الله نه ویریږي یتیم او خزه دا کمزور نو مور پلاری تعالی درکې وستا شو د واده په شپه تراوي د واده په ورځ تراوي ورور دي پاتې شي پلار دي پاتې شي خوګه مور دي پاتې شي خويندې دي پاتې شي اکثر دي شي چې هغه سره غالک په بل ملک وسی یا ملک تیم پاتې شي بیا به دې سم شي چې په کلونو بیا واپس راغلی مې چې خاوني نشي راتله واپس د دې قسمه انسان سره ظلم کول تاسو دې سړي مبارک یې سوای زما خو دې کس سم غوسي سم او چې سخت خبره ماده ته وکړي چې بیا دې زنانه سره وسړی دیږي وਹੀ او ټکای او ظلم ذاته او سره هغه سره قیدی بشای په دغه کور کې دنه د تناستي بوډۍ شي وختې سپین شي مړ شي لري کور نه سوزي جنازه وزي د جنازې نه مخکې د کور نه وتلی دغه جنازه باندې وزي نه چې زنانه ست د کور نه به جنازې سره وزي دغه سره ته دمو گزار نشي کوله چې غلطینه ولا مافک رسول الله سوره خوغه خبره وکړه ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك رسول الله مدغه کوله شي بل څه نشي کوله خبر سره کوي الا مگر دا بعض حالاتو کې خبري به بدلي الا ان ياتين بفاحشه مبينه نکچته فحاشي وکي خکاره واضح شکونه نه دی ویلي دا بعض کسان مرزيان دي شکيان دي ټلیفون مو کومه به وکړه
مثلا ملو شو چې زه طلاق ورکوم نو ولې طلاق ورکوي وجه څه ده ودا ښځه ماته ښه نه ښکاري خطر لیدلی څنګه څه قیصه ده وایي 2 پیرې ما ټلیفون کړی دی نن او 100 پیرې مخکې او چې زما ښځه نه اوچتې بل څوک یې اوچتی کور کې ما دا خو مضبوط دلیل دی طلاق نه به خو وجل پکار دي وجلې پکار دي که دا خو کور دی موبایل دی د زنانه موبایل دی پروت دی ټلیفون یې به وکړو هغه خوا کې ناست ستا ورور راغی اوچتی بس ستا هغه هر څه لاړو ختم شو هغه وعدې هغه د محبت هغه رشتې هغه غټې غټې خبرې هغه هر څه په دې سره ختم شو چې ستا ورور وایي سلام علیکم دا خو ته ډېر بدګمان دا خو ته ډېر د ډېر ادب سره دا خبره کوم دا خو ته ډېر کچا اخلاق والی ستا پې دومره یقین نشتی چې زنانه تا سره کلونه تېر کړو تا دوکه چېرته نه درکړې خیانت یې نه کړی نن په معمولي خبره باندې هغه چې ستا ورور سره لین دی والعیاذ بالله یا د بل انسان سره لین دی دا سوچونه د مسلمان دا د مسلمان نه وي دې مطلب دا نه دی چې ښځې ته موبایل پرېږده او هغه چې څه کوي کوي به نه ته به د هغې متابعه کې ته به د هغې ګورې به چې دا به د موبایل کې څه کوي دا ټلیفونونه څه طریقه کوي د تلو راتلو څه طریقه کوي خو موږ وایو چې شک به نه کوي شک خو هله به کوي چې تا ته څه دلایل میلاو شي څه قراین میلاو شي بیا سیلې به شک کوه خو چې څه دلایل او قراین پرې نه وي بیا شک مسلمان دا کار نه چې هغه شکونه کوي نو که چېرته دې زنانه ښکاره فحاشي وکړه فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع او دا علاج الله په قرآن کې مخولی چې کله یو زنانه د خاون خبره نه مني نو اولنی کار به دا وکړي الله په قرآن کې دا خبره کړې فعظوهن څه مطلب دی پوهېږه کښېنه موږ خو پکې موقع نه ورکوو که نه موقع ورکوو خو د هغې نه غلطي او درز او غپه کښېنه اول خو پوه که که نه کې به نو ښکلی مجلس به جوړ کړو ما او ښځه به کښېنو ښه په ارام سره ګوره تا جرفراني کار کړی زه ګوره ښه به کړی دا طریقه ستا صحیح ده بیا مه کوه زما سره دومره محبت دی دومره مینې خو ته دا کارونه کوې هغه مینه راله کمې بیا به درنه خفه شي او بیا به ته غوسه شي داسې مه کوه ته خو یې اوچته ښځې هوښیاره ښځې دا کارونه ته نه څنګه کېږي زه د لیکل در کوم 90% زنانه دې سره خپل کار پرېږدي دا 90 له ما کم وي یو نیم زنانې چې په دې خبره پوه نه شي شریعت وایي فاهجروهن فی المضاجع بیا په دې تلای کې د هغو نه ځان لرې ساتې پته چې کوروالی ورسره مه کوه خدای نه وي چې کور نه بهر شپې کوه څه ویلي فی المضاجع د سملاستو به ځي کې او هوښیارې ښځې دپاره ګوره دا غټه خبره ده چې خاوند ترې مخ اخواړولی دا د درنې او د هوښیارې د مؤمنې ښځې دپاره ډېره غټه خبره چې زما خاوند زما نه خفه دی او زما نه لرې پروت دی بیا ځینې ښځه په دې هم نه پوهېږي واضربوهن ضربا نو به یې ووهئ عباس به خوشحاله شي چې اوس یې زموږ د زړه خبره وکړه دغې ټکي ته زموږ انتظار دا وهلو دا نمبر په 3 نمبر راځي او بیا رسول صلی الله سره خبره کړې د خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي واضربوهن ضربا غیر مبرح وی وهئ خو داسې وهل به کوئ چې زخم نه جوړوي نښه نه پرېږدي انسان پرې خوږېږي نه علما په مثال ورکوي لکه په مسواک یا په پن باندې یا د کپړې په یو طرف باندې لمن باندې په صادر باندې په بالغ باندې یا که بل څه شي سره اوسېږي روایت چې وله نه خوږې به نه چې له وړ دې هغه څه خپې لاس وله ماتې دا بس کسان ظالمان خو داسې ورکې ته وي چې پهلواني کوي نه وهل که کې دا هم ګوره 3 مرحله ده نور هېڅ ونه شو نو بیا د وهلو نمبر راغی نو څنګه به یې وهې مسواک د سره په جیب کې نو د مخ نه خو ستا ښکاري چې د غوسې دا به راواچي نو چې درنه ښځې دا خو د هغې دپاره داسې دی لکه مرګ چې د درنې ښځې دپاره دا کار څنګه دی لکه مرګ دی د هغې دپاره وایي زما خاوند نن غوسه او هغه زنانه چې تا په مخه کوشش کوو د هغې د سیده کولو او هغه هډوکی دې مات کړی دی نو هغه به دې وهلو باندې یېرېږي کله الټه د سره جنګ شروع نه کړي چې راځه پته به دې ولګي والو سره هغه دومره کلکه شي موږ په خپله یو کس مباره کې دا د ښه ثقه کس ویلو ما ته وایي 600 پلانې چې د ما وي خپله ښځه زوړنده کړې وه څنګه هغه وي د خپلې زوړنده کړې وه سر یې کده خپې بری دا خو ډېر ظالم دی نو ښځې نو یا ښځې هم داسې ده ما هغه څنګه وي ده زوړنده کړې د وهله او هغې ورته د مور پلار کنځلې کولې ده وهله او هغې خندل ده وهله او هغې خندل او کله به ته یو کنځل کله بل ما په آخر کې بیا څه وکړو بیا راکوزه کړه
څه مطلب شو د دې سړي غروب ختم شو کنه روب ختم شو زه خپل ځاني دا خبره ډیره کومه زه مې خپل خو ته دا خبره زده کوي و پلاني زه دا نه غواړم چې ته زمانه یریږي د دې دراسه چې زه وهل کوم نه زه دا نه غواړم چې ته زمانه ویریږي د دې دراسه چې زما اخلاق قران دي نه زه دا نه غواړم چې ته زمانه ویریږي د دې دراسه چې زه وسکیږم ډیر نه زه دا غواړم چې ته زما قدر وکړي ولې زما قدر کې ځکه چې الله ولې مقام ورکړي بس دا ډېر اوچت انسان دی دا ډېر اوچت زنانه ده خو چې زه وهل ډېر کوم او ښځه د دې دراسه زمانه یریږي چې دی وهل ډېر کوي نو دا خو سړي خو صحیح احترام خدا نه دی خکه وهل نه کولې نو بیا به قدر نه خو درنه ښځه د خاون قدر ولې کوي ځکه چې خاون دی الله ولې مقام ورکړي هغه دا نه چې وهل کوي یا بد اخلاق دی بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا نو خبر د لومني بیا لاري ملټوي د وهلو یا د غوي سره چې نه ده سبله طریقې استعمالولو نه بیا وسره چې نه خپل تعلقات ساتي الا ان لكم على نسائكم حقا یقینا استاسو په خپل بیانو باندې رسول الله حقونه دي خدای سیاستي ولنسائكم عليكم حقا او استاسو د خزم په تاسو باندې حقونه دي الا وحقهن عليكم فحقكم عليهن نو اسرو استاسو حق زنانو داده الا يطئن فرشكم من تكرهون چې استاسو تلایي او کمرې ته به هغه سړی نه راوړي چې استاسو سره نه لګي یعنی مطلب دا شو چې تاسو سره په تلایي کې خیانت نه کوي دا د خاون غټ حق ته بخزه باندې چې دا سړی که په هر ځکه او کله په هر علاقه کې خدا خزه به دغه د عزت خیال ساتي د کمرې ته تلایي ته بس نه راوړي ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون بل حق د خاوندانو دا دی چې د خاون کوړه به هغه سړی نه راوړي چې دغه بدیش ندیږي کې دا خبره عامه ده سړی او خزه دوانه اوس یو سړی دی او زنانه سره نه لګي او د خزې ته پته چې زما د خاوند د پلاني خزه نه د خو خانو د خزه به کوړه راوړي به نه به راوړي الا وحقهن عليكم خو به دام یې ساتي چې تاسو باندې حق د رسول صلی الله علیه وسلم وي ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن نتاسو بسرم خکوي په کپڑا کې او په خوراک څخه او ترمذی د حدیث او ترمذی راوړي داغینه بعد حدیث ته عن معاويه ابن حيده وعن معاويه ابن حيده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما رسول سمتوي ما حق زوجة احدنا عليه بدي سړي باندې خې صحت ده رسول سمتوي ان تطعمها اذا طعمت چې خوراک ته وګورې نو خوراک بوله ورکه د باز کسانو خزي چې غریبانه کور کې ټماټر دانه نشي ویل کوي ټماټر ختم شي وي پرون مدري دانه راوړي ابروز میو کیلو راوړه د تاسو بوري خټي کې سړي په میاش کې ول مثال کې درې سورې راولېږي 1500 ولېږي هغه به ټلیفون وکړ چې ضرورت ډېر دی نبی ته خبرو ته وکړ چې دې سوي نو چې کړه د خزه وغواړي شي او ستابي طاقت رسي او دوی مده چې دغه د ضرورت نه به ور د اخر زرع هغه حدیث ما ذکر کړ دی یو لسانو زرع د خپل خاوند د صفت کړي وي مټي می غټي شي وي مټي کړه غټي ها چې خوراکونه دي نه د خسر خدادي چې ستا طاقت کې راوي شرط چې بغیر نو خپل خوراکونه وکي بغیر د اسراف نه خدا سمي ساتي چې بخل بم نه کې خپل لباس ولا مخلي بیا رسول سموي ولا تضرب الوجه او که خزه چې توهم لکه علاج لپاره ادري خبرې دي کنه ونه شو د وهلو نمبر راغلی رسول سم مخبول نه وای دا مخ په انسان کې د عزت زیاده د سیم خزه لپاره نه چې سوکم وي مخبوله نه وي او دا زمونږ غټه کمزورتي ده چې کما شو کو سوکو نه اول کم زی وو او له مخبو لکه دین رسول سم منه کړي سخت منه دي کړي ولا تقبح او خزه ته بس پکې سپوري نه الله اکبر دا بس خزه ته پرې سپکې سپوري وشتاغه مور دي سي دوی او ستاغه پلانې پلار دي سي دي دا کچا سره چې دغه مور پلار ته من دوړي خو هم چې د خزه ته د انسان په خپل باندې کنځلي نه راځي کنځلي وو د څنګه راشي ته کنځلي د مؤمن کار نه نبي اجلا مور پلار ته ولا کنځلي کې رسول الله دا کار ونه کی ولا تهجر الا في البيت او کچرته د خزه سره دی ورانه رااله او ته یو ادب ورکه چې زه دې لګلري کېږم رسول الله په کور کې دې لري شي ته په هر پروتي په کور کې په کټ کې دې جدا شه
کداغه باندې کې کمره کې دي جدا شه بلې کمرې دي ته وړه خدای نه چې تبا بهر پروتي او خزه غریبه بزانه بکور کې د غشان یوازې ناشته حدیث حسن رواه ابو داود حدیث ابو داود راوړی یو دوه حدیثونه پاتې دا به ذکر کو وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله دا خبره کړی و اكمل المؤمنين ايمانا فمؤمنانو کې کامل مؤمن ولا سړی غره احسنهم خلقا چې اخلاق لري خوري وخياركم لنسائهم وبتاسو کې غوره انسانانه غري چې خپل خود سره غوره خبره ساتي پتاسو کې غوره سوق دي غوره غیرتيان درانه مؤمنان دا پتاسو کې هغه دي چې خپل خود سره خدي خپل خود سره خکوي خپل جون به تیری رواه الترمذي دا حدیث یې امام الترمذي راوړی دا غیر حدیث ته وعن اياس بن عبد الله بن ابي ذباب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله خبر وکړه لا تضربوا ايماء الله لازم انا موهي بالکل دي رسول الله وکړه بالکل فجاء عمر رضي الله عنه سوخ بعد عمر دان راي وسورج بكثير شوي عمر دان راي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بس يا رسول الله ذئرنا النساء على ازواجهن خجزور ورشي وسړو باندې صحابه سورو چې انسانانو رسول الله خجب نه وای هغه مجالو چې واله به نو زنانه څه شوي ضروري شي ځکه چې هغه د پته ولري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل پابندي لګول چې نه به وای دا صحابه دي کنه زموږ په شاو خنو هم باندې پابندي نه ورکوم ګورو زړه وګورو نفرخص في ضربهن رسول الله خير د وحي خو په طریقه څنګه چې مکه تفصیل ذکر شو فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن يسور بعد رسول الله كورونو ته دنیا زنانه راغلي ولي يشكون أزواجهن خپل خوندانو شکایتونه راو چې مونږ وਹੀ نه دا بس خلک دي چې موږ کې نشي وسېده دا اوس زیاته وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم راوته او دا خبره وکړه ټولو ته ولقد أطاف بآل محمد د رسول صلی الله علیه وسلم خپلوانو بس بیبیانو بس نساء كثير ډیر زنانه راغلي دي يشكون ازواجهن خپل خوندانو شکایتونه راوړي ليس اولئک بخيارکم دا خبره ګورې ساتي دغه تاسو کې خلک نه دی وره تاسو کوی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کوم خلک چې زنانو سره ظلم کوي دا پتا سو کې څخه خلک نه نه کته دا غواړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم تل باقي کې تخسړې شي نو د زنانو سره ظلم زیاته دا باندې دا حدیث یې امام ابو داود رحم الله راوړی دا غیر باندې حدیث ته د اخرنی حدیث هم زوی درس وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله خبر کړی و دنیا متاع دنیا سامان دی سامان دی بس فائدې خلک د وخت پورې واخلي به شي وي ختم شي دنیا چې سره پاتې شي د دنیا فائدې چې سره پاتې شي نه دی پاتې شي وخير متاعها نبي دي سامانونو کې خسامان چې انسان ته فائدہ غستې شي المرأة الصالحة نیک زنانه نیک خزه دا په دنیا کې اوچت نعمت رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیک زنانه صفاتو ذکر کړی په حدیث کې و چې کله د خاونو ګوري نو خوشاله شي خاون چې ګوري شي خوشاله شي دا بعض زنانه دي چې خاون کور ته راشي دنه نو هغه د دوه وختو کپڑے چوي بای کی سالنی نه پاغي کی چې ورونه بل کړي نه پاغي کی خوشارم تپلی نه پاغي کی ماشومان میچازم کړي په بدهل او یخته ځان لوران دي نور چې دنو حالت ځان لوران دي اخاون چې کور تر نو د جسترګي په ولګي دي بیا به دروازه وته په بهر د سکولاله نیک زنانه هغه چې خاون وته ګوري نو رسول الله خوشاله شي دا زما خزر اول په دې خوشاله شي چې د دینداري ته وګوره دوی په دې خوشاله شي چې د دینداري د لاسه په دې مخ کې د نور او د برکت ته وګوره دریم په دې خوشاله شي چې وګوره څومره قدردان ده په دې خوشاله شي چې وګوره څومره خولي ده د کپړو ته وګوره د لباس ته وګوره ځان څومره سنبال کړي ماته دویم صفت په نیک زنانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خاون وته سو ډایرک په عمل کې نو چته زنانه ده دریم صفت په دې زنانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خاون کدي چرته ملاړ شي څومره ورځې لپاره ملاړ شي خدا د خاون د عزت خیر ساتي د نیک زنانه او دا حدیث کوم ذکر کو خیر متاعها المرأة الصالحة دا حدیث امام مسلم راوړی په دې اخر کې به یو دوه درې نقطې تاسو ته وښیم چې ژوند به څنګه خوشاله تیرې
دا ډېرې طریقې دي دا اوږده موضوع ده زه صغیر نه یم خاص یو څو خبرې دعاګانې چې دی د رب العالمین نه غواړه الله ته سوال کوو چې یالله زما ښځه هغه داسې وګرځي چې زما قدر کوي یالله دینداره یې وګرځي دا ټوله ښکلې طریقه دا ده چې الله ستا دعا قبوله کړو نو ښځه به یې څه شي به دینداره شي دویم دا چې د هغې صفت کوه چې صفت دې کوو که نه دا ښځه نه ده د ښځې صفت کوو دا ځان قرباني د سړي دپاره چې ته صفت نه کړي او د ښځې تا لپاره هسې مثال در ذکر کوم لکه ښځې تا له یو سالم په اوښکو سبزي پخه کړه یا چاول یې پخه کړو ساده تا له راوړو چاول ته وخوړو ماشاءالله ښځې ته وي ماشاءالله نږدې و چې ما ورسره ګوتې خوړلی بل شه خوږې دې پخ کړي سبا له دله بریاني پخوي جذبه راله به یې کړي زما خاوند خو ډېر مینه ناک دی ګوره او زنانه د دوو شیانو په صفت ډېر خوشحالېږي یو د خوراک په صفت یو کپړو په صفت ښه نو موږ څه چل کوو هغه به ځان مړ کړي مړ کړي خو معمولي مالګه ترې زیاته شوې ده دا پلیټ به ګزار کړي د فلانۍ لور تا له خوراک پخول درځي ته زه خطا شوی مور پلار ته ما ویلي چې دا مه غواړئ سبا له بیا هغه وایي چې دا یعنې چې ولم بیا نه پخوي په زړه ښه ولې نه پخوي فلانۍ چې وایي هسې د ده نه خوښېږي داسې وایي که نه وایي دا زمونږ کمزورتیا دا ده چې موږ دا وړې وړې خبرې وړې وړې خبرې دا ژوند په ټول بدلېدی شي خو دی بدلوي نه ښه دویمه یا درېیمه طریقه ده چې وړوکي وړوکي کارونه یې په هغې باندې د ژوند ډېر ښکلی کېدی شي ډېر ښکلی کېدی شي څنګه د مثال کې ته کور ته ځې چې کور ته روان یې ځان له په دوکان باندې تېرېدې وړه غونډه کې هدیه یو څو روپو ځان سره ورې جیب کې واچوه کور ته ویسه چې کله کور ته ورسېدلې ښځې وکړي دا ګوره هغې ته د کروړاو ده دا به څه خوشحاله شي او دا زړه به یې داسې شي چې باغ باغ به شي ستا به قدر او احترام کوي بیا خو د دې بعضو ښځې سړی پکې سپین ګیری شوی دی او ښځه چې ده نو هغه سپین سرې شوې ده خو هغه وایي چې بچیه د ده نه له بعده اوسه پورې څه نه دي لیدلي نو د هغې به څه چې دی بیا د زړه کې ورسره محبت ډېر شي بلکې محبت خو کمي یو طریقه دا ده چې ته د دنیا په کارونو کې مصروف یې او ښځه غریبه د کور په کارونو کې مصروفه ده نو یو ټیم داسې وباسه چې تاسو دواړه جدا کښېنئ د دې کور د ماحول نه لرې د هغه شور شغرب نه لرې سړی جدا کښېني د هغې سره یې خوږې خبرې وکړي نو هغه ژوند څه شي هغه تازه شي نو چې دا دغه شان رواني یوازې پکې نه کښېني نو په چکر یې وباسه یوازې راځه پلاني ځای ته ځو خو دا ډېر خوش قسمته خلک زموږ یو ملګري قصه کوله وی ما کور کې وي چې زه د خپله ښځه بوځم وی چېرته وي ما چې پلاني ځای ته په چکر بوځم وی ما دا اراده و چې دا ښځه به ځان سره کم د کالام بحرین طرف ته به روان شم د دې سره به په لار باندې ګپ شپ هم ولګوم بیا به هلته هم که چې بیا به راشي وی امور راته چې صحیح ده لاړ شي خو دا جنکۍ هم بوځه د خویندې دي دا نور واړه هم نه وی هغې بیا پوره پرینکوچ پکار و نو ما هغې ته وي چې دا خو دلته هم دي او هلته به مینه څه پرخ شو او الټو پکې دا خرچې هم کوم پرینکوچ راوله بیا هلته خوراکونه هېڅ چېرته وي زه نه ځم ما ورته وایي چې نه زه ځم او نه زما ښځه ځي نو زمونږ هغه مشران داسې دي چې هغه د هلک او جنکۍ چې جدا کېږي په هغوی یو تندر راولي په کومه ورځ چې هلک ویني چې جنۍ سره ماسپښین ټیم کې کمره کې ناست دی بیا راشه که تودې ته وګوره دې بې شرمه ده څه شي بې شرمي کړې خپلې ښځې سره ناست جدا کېدو ته نه پرېږدي او که چېرته دواړه کېناستو د بس خواښیانې څه کوي نه خپلې لور ته وایي کشرې ته یا کشر زوی ته وایي لاړ شه کمرې ته ورشه چې د دوی د دغه څه شي دا خراب شي ټول عمر له ښځه غریبه په دې ارمان مړه شي سړی غریب په دې ارمان مړه شي چې د ښځې سره زه جدا کېناسته بیا خو بوډاګان چې بیا خو د هغوی زړه نه کېږي خو په ځوانۍ کې هغوی ته موقع میلاو نه شي نو داسې کار کوه چې دا ښځه به چکر وباسه د یو ټایم ورکوه د دې سره کښېنه دا شان د هغې سره د کور په کار کې مرسته کوه ستا به قدر کوي کور کې څه کاري رسول هم به دا کار کوو که موږ خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اوچت خو نه یو عایشه رانه پسې څه کسان راغلي وي ام المؤمنین رسول په کور کې څه کوي وایي په کور کې موږ سره لګېږي زموږ سره مرسته کوي او چې کله بانګ وویږي بیا ځي بیا روان شي څه دپاره منځه دپاره روان شي لکه ته د خپلې ښځې سره په کور کې څه مرسته وکړي دې کې څه چل بل دا چې دا په ځان کې د دې بخښنې دا صفت راوله الله سبحانه وتعالی به تا وبخي معمولي غلطي د ښځې ته نه بخښي نو تا نه چې د شپه ورځ ګناهونه کېږي او ته الله به یې بخي نو ته دا ښځه بخښه الله سبحانه وتعالی به تا وبخي بل دا چې خپله ښځه دې ته مه ګوره خپله ښځه دا غټه خبره نقطه ده چې په دې نظر دې ښځې ته مه ګوره چې دا ولې د پلاني په شان نه ده ژوند به یې ټول تنګ شي ګورې
بس ته دې شي ګوره چې دا ښه ښځه ده نن سبا غټه فتنه څه ده دا موبایل دی بیا په دې کې فیسبوک دا هغه سړی فیسبوک کولاو کړی چې علي فوتولي که هغه نه ورجېده شي شی خو فیسبوک یې څه دی شتي ګورئ نه دی د فیسبوک اړې راړئ په دې کې ولیعوذ بالله د انډیا د ډمانو تصویران راشي د جنۍ تصویر هغه یې ولیده یعنې دی اوس دغه جنۍ ته ګوري او بیا دې سره مقارنه کوي د خپلې ښځې چې ته ګوره دې کپړو ته نو زما ښځې ته ګوره هغه څه کپړې اچي ته ګوره دې خبرو ته زما ښځې ته وګوره د دې تعلیم ته وګوره د دې ناستې پاستې ته وګوره زما ښځه غریبه خو ساده ښځه هغه زړه د خپلې ښځې نه څه شو هغه بد شو ته دا چلونه مه کوه بس تا ښځه چې دا داسې وایه چې زما ښځه چې الله مال راکړی دی اوچت نعمت دی اوچته ښځه نو ستا ژوند به صحیح دا به روان وي نو دا بعض نصایح او بعض حدیثونه دې مسله کې الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي په دې باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالی دې زموږ کورونه د خوشحالیانو د مینو د محبتونو نه ډک ساتي الله سبحانه وتعالی دې زموږ د زنانو نه نیک عملي زنانه جوړ کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ اولاد چې هغه نیک عمل اولاد وګرځي